ومې خندل. ته هم ګرم وې، ډېر تیز روان وې. راته ویې کتل، څه یې ونه ویل. د کوټې دروازه وټکېده. امان الله خان ولاړ سو. بیرته له پتنوس سره راغی. 2 ګیلاسه یې له شنو چایو ډک کړل. کړکۍ ته ودرېده. ویې ویل، هغه ماشومان وینې؟ ودرېدم. لاندې پاک، سوتره او صحتمند ماشومان روان وه. خندل یې، د مکتب بستې یې په شا وې. امان الله خان وویل، دا ماشومان پچې نه جارو کوي. په 2 وزو پسې هم ټوله ورځ نه دی روان. لوږه نه پیژني. مکتب ته ځي، خاندي، تفریح لري، تلویزیون ته ګوري، غم نه ویني. د ټوپک ټک یې نه دی اورېدلی. روغ دی او له ژونده خوند اخلي. غلی سو. ویې ویل، د هغه دوکان تر مخ ناست بوډا زموږ ګاونډی دی. 45 کاله په یوه فابریکه کې کار وکړ. اوس قرار ناست دی. د تقاعد پیسې ورته راځي. نه زوی ته احتیاج دی، نه لمسو ته.